د قیامت په ورځ به هغه انسانان چې د نورو بندگانو حق پرېږدی، دوی به په قیامت کې پل صراط باندې به ټول انسانان تیریږي. په قیامت کې یو پل دی، پل صراط، د تورې له څوکې او له ویښته نازک او تیره دی. ټول انسانان، جنتیان دوزخیان به په دې پل باندې تیریږي. د دې پل لاندې دوزخ دی، ها خواته جنت دی. ټول انسانان به په دې پل باندې تیریږي. ها خواته چې رسیږي، په آخر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړي. هر امتی چې را تیریږي همدا وایي چې رب سلم رب سلم، یا الله په سلامتۍ را ورسوه، یا الله په سلامتۍ را ورسوه. دوزخیانو قصه خو به همدلته دغه پل صراط باندې قصه خلاصیږي، دوزخ ته به ځي او مؤمنان به ترې تیریږي. یعنی هر انسان به د خپل ګناهونو هغه پیټې بار کړی او په دې پل به روان وي. د دوزخ د دې اور له امله به په دې پل باندې تیاره وي، خو مؤمنان به د برق په شان پرې تیریږي. دا خبرې دا بیان په حدیث شریف کې راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې مؤمنان به د خپل هغه ایمان په نور باندې له دې پل نه په ډېرې چټکۍ تیریږي، د برق په شان. خو هغه څوک چې کافر وي یا ګناهګار وي، دومره چې د ګناه پیټه یې دروند وي، هغه به ډېر سوکه سوکه په دې لاره باندې ځي، ډېر سلو به په دې لاره باندې ځي. کله چې انسانان د دې پل نه اخري برخې ته رسیږي، هلته یو ځای دی په نامه د قنطره. د دې جنت او دوزخ منځ کې یو ځای دی، د پل په اخري برخه کې. دغه انسانان چې د نور انسانانو حقونه پرې باندې دي، خصوصا مؤمنان، کافران خو هلته پاتې شو، هغه ډېر دوزخیان خو هلته پاتې شو. هلته مؤمنان چې دي هغه درول کېږي. دوی ته به ویل کېږي چې تاسې اوس په خپلو منځونو کې حساب وکئ. هغه ظلم چې د چا په حق کې شوی دی یو بل نه، هغه ټول یو بل ته سره حساب کتاب وکړئ. الله تعالی به خپل ټول حقونه وبخي. دغه بندگان ته وایي چې تاسې خپل منځونو کې اوس حساب کتاب وکړئ. ټول انسانانو دغه د حسناتو یا نیکیو هغه اکاونټ یا د اجر هغه خلطه یا هغه بوجه یا هر څه چې تاسې ذهن کې ورته یو تصویر یا تصور رسم کولی شي، هغه به انسانانو خلاص کړی شي. هر انسان به راځي له دغې بوجۍ به خپل حق اخلي، یا له دغه اکاونټ نه بسته چې تا د هغه په حق کې تیری کړی دی نیکي در نه اخلي. کله چې نیکیانې د خلاصې شي، د هغه ګناه به په تا در اچول کېږي. په دې کې به دوه ډله خلک وي. یو هغه ډله خلک چې د دوی دغه نیکي او دغه بدی چې د خلکو حقونه دي سره مساوي شي، دوی به دغه ځای کې چې اعراف نومیږي دغه خلک دلته پاتې شي. یعنې دوی به دلته وي، خو تمه به وي چې جنت ته به ځي. جنتیان به ورته ښکاري او دوزخیان به. جنتیان به له رڼا نه پېژني د مخونو، او دوزخیان به له دغه حالت چې لري هغې نه به پېژني. ځینې انسانان به وي چې د دوی به نیکي زیاته شي، یعنې هر څوک به خپل حق واخلي، یا خپل حق چې به نه وي په دوی باندې د خلکو حق نه وي، هغوی به سیده جنت ته لاړ شي، هغه نور به پاتې کړی شي. د خلکو حق دغه ځای کې ډېر خطرناکه دی. یعنې ته به جنت ته ځې، تا ته به جنت ته د تلو امکانات دي، خو دا چې د خلکو حق در باندې تلی به نه شي، همالته به حصار شي. قرآن کریم په دې اړه وایي: وبینهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسیماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. یعنی د دوزخیانو جنتیانو منځ کې، یعنی د دوزخیانو جنتیانو منځ کې دغه ساحه کې چې قنطره ده، ځینې خلک به وي چې اعراف بلل کېږي، یعنې د دوی به نوم اعراف دی. دوی به هره ډله د هغې له څېرې نه پېژني، جنتیان به هم پېژني او دوزخیان به هم پېژني. جنتیانو ته به آواز کوي چې سلامتی دې وي په تاسو باندې. دا خلک به جنت کې ننوتلي نه وي، خو تمه به وي. په قیامت کې چې کله دغه انسانان راځي او ستاسې له دغه د حسناتو له اکاونټ نه یا حساب نه نیکي اخلي، پوهېږئ څومره نیکي به اخلي؟ په یو حدیث مبارک کې راځي چې د 1 درهم په بدل کې به
4,000 نیکي درنه اخیستل کېږي. سبحان الله. 1 درهم په بدل کې یا مثلا اوسنی حساب کې چې د 20 افغانیو په بدل کې به درنه 4,000 نیکي اخیستل کېږي. 4,000 نیکي کومې نیکیانې؟ عادي نیکي نه. مثلا موږ تاسې په دنیا کې زر عملونه کوو، زر نیکیانې کوو، یوه پکې الله تعالی ته د منظور او د قبول وړي چې هغه همدغه نیکي به اخیستل کېږي تا نه. یعنې په دومره کم حق باندې چې ته د چا نه قرضدار یې، چا په حق کې دې تېری کړی، له تا نه د 1 درهم په خاطر باندې 4,000 نیکي اخیستل کېږي. اوس نو هغه انسان چې د نورو انسانانو په حق کې تېری کړی، نورو انسانانو په ابرو و عزت کې زیاتی کړی، د هغوی نه به څومره اخیستل کېږي؟ د الله پاک ته معلومه ده. ښایي تر دې زیاته وي. ځکه که یو انسان ستا نه 1,00,000 قرضدار وي او راشي تا ته عذر وکړي چې ما ته د قرض وبخښه، زه مشکل لرم، دا یم هغه یم، کیدای شي ته ورته د حق وبخښې. خو که ستا په ابرو و عزت کې، ستا په خور او مور پسې غږېدلی، ستا غیبت یې کړی، په تا پسې سپکې سپورې ویلي، ته یې بخښې؟ نه، ځکه چې ابرو و عزت تر مال ډېر ګران دی، خلکو ته ډېر مهم دی، خلکو ته ډېر ارزښت لري.